پته خو راته نشته هغه واک اختیار خو رانه ټول جنکو اخیستی کاکا السلام علیکم وعلیکم سلام شلغوشیه څنګه یې کاکا زما ګل د زړه د عمر مالې پیسې نه راغی ښه زه خو یې په ناخبرو کې راچوت کړی یم خو زه خدای دې خیر وکړي چې څه وشي که نه ستاسو په دې علاقه باندې داسې کار شوی و چې دلته یو لیونی و په دې نږدو علاقو کې و ځای نوم نه علم نو هغه ته چې به یو خبره وکړو نو هغه به وایي نه 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 خو چې دویمه خبره به دې وکړو بیا وا 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 نو چېرته یو کس داسې په نظر کې اخیستی و هغه وایي راشه په ده باندې خو ډېر ښکلی کاروبار جوړېږي بس بوتل یې د پین شرټ یې ورته اچولی میک اپ یې وله کړی ښې تیار کړی دی د یو غټ کپړې دکان ته ورننه باسلی کس ته و چې دا مې رور دی د انګلینډ نه راغلی پښتو صحیح نه ورځي یو دوه ټکي زده کړي دي نه نه او او نو دې دغه کوي واده دی او ځان له سامانونه کوي نو زه یم چې ستا نه کپړه والم ښه ډېره کپړې ته اخیستې ده نو اخره کې رور ته وایي چې حساب یې کړی رور ته ووایي هغه کریډټ کارډ دې راوغه ورته وایي نه 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 نو که زه پسې لاړ شم ته به دلته انتظار وکړې وایي وا وا دوکاندار ته وایي دا رور به مې دلته ناست وي اوس زه م دا کریډټ کارډ راوړم وایي صحیح د هغه جامې ټولې اخیستې دي ویستې په ګاډي کې شاته ایښې ډیګۍ کې تللی دی ډېر ساعت تېر شوی دی دوکاندار دې کس ته وایي وایي د دې رور ته راتلو پته دې لګې دی ورته نه 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 نو ته صحیح رور یې که نه ورته وایي وا 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 ډېر غټ ټایم پکې تېر شوی دی دې ټایم کې د دغه علاقې یو کس دوکان ته راننوتی چې داسې کتلي ولکه وایي دا سړی و چا دونه سنبال کړی ورته وایي ولې دا څوک دی وایي دا خو د بازار لیونی دی وایي ښه وایي بس غار کې کړم وایي پناه نه واو کې ووهلم داسې کار وشو زمونږ یو ملګری و نو د هغه چې ته جینۍ خوښه وه بس جینۍ ته بل چاله ورکړله نو په اخره کې داسې شوه چې واده کله را جوړ شو نو دی اوس ایسته په ډولۍ کې هم تللی نو چې کله په دې ملکڼ باندې کوزېدل نو دی دا سوزکي والا سره ناست دی چې د ملکڼ دی نیمې ته رسېدلی دی بس اوس دی هم جاړي او دا سوزکي والا هم جاړي سوزکي والا ورته وایي ته ولې جاړې او ورته وایي ما پرېږده وایي ته ولې جاړې وایي نه خیر اول راته ته ووایه او ورته وایي زما نه خو جینۍ واده شوه ځکه جاړم خو ته ولې جاړې وایي ما ته بریک پیل شوی دی یو ابۍ چې ته ډاکټر له تللی و نو هغه ډاکټر ته وایي چې بچي په دې خپو مې هم دړې او په دې لاسو مې هم دړې او په سر مې هم دړې نو ډاکټر ورته وایي چې ابۍ واک کې نو دا ابۍ ورته وایي بچه پته خو راته نشته هغه واک اختیار خو رانه ټول جنکو اخیستی بابوجي د ملګری وایي بابوجي نو د بابوجي سره کیمرې لاس کې نو دی وایي چې او خو پوخه څه کې پوخه راشه په دې کیمره راله تصویر وباسه نور راله د لندن نه راوړی خو ګوره چاپی راننه کې پوخ راشه ورته وایي راکړه بابوجي چې درله وباسم دا واخله زه درته ورکړه اکشن جکشن کشم درته دا پوخ چې کله تصویر وباسي په مخه کې سړی او خو نو مخې ته ولې تېرېږې طلاقه نو ته اوس څه کې تصویر راله وباسي د خرش پرشه ډېره موده وشوه نه مې دی کړی هېر شوی هم دی رانه خو زه ټرایي پې کومه چې دې یو ځای کې په پول باندې اوړې نو دا خرش پرش چې کوم دی دې مخکې او دا دغه ورپسې خر دا خر وایي جرلنډو چې یاره خرش پرش ته زړه زور خو مې در سره نشته نشم تی در سره خو زه چې ته مخکې نو زه به در پسې یم اوهو نو خره نو داسې وایه که نه چې په دې پل راوړې داسې وایه کچا پاپړ پکا پاپړ کچا پاپړ پکا پاپړ نو جرلنډو ورته وایي چې په کچو په پخو پاپړو کې د نیم خو درځم در پسې بچه دی کچا پاپړ پکا الې خپه مې اوهو خیال کوه توقه نه شي ټایم کم دی او زم داسې ډېر تیار نه یم راغلی خو بس یو دغه بل کومه کله چې یو سړی بار ملک ته لاړ شي او هغه بیا دغه ځای کې نه میاشت دوه درې پس کور ته رنګ وکړي او د کور د ټولو خلکو سره خبرې کوي نو پسې داسې انداز کوي چې رنګ راشي السلام علیکم وعلیکم سلام ځکه څنګه زوی بیخي دې ګورې پته نه لګي
نو واس دادا ته خو ګورې هلکه داسې ځوان ښکاري غاښونه دي له ګولي که څنګه چل ته پرېږده که نه زویه تا خو داسې ډالرې راولېږلې چې زه به غاښونه ولګوم خیرات دی څو مړه دادا د خودي خاطرو کولې یاد دې نه شي د کاکا د زوی چې کوېدن و چرګان دې په جامو باندې ټول خوړلي وو که کېنه لکه ستا هم د ملنډو شوم پیسې میسې دې وګټلې واله دا مور دې در سره خبرې کوي بس ورکولی نو چې کوي نو هلو السلام علیکم زویه وعلیکم سلام ولې ستا خو بیا ډېر پنچر دی ښه بچه څه به کوم زما خو ټوله ورځ کارونه یي نو ولې ته د کارونو دپاره پیدا شو ښه بچه نو اوس څه وکړو ټول کور ذمهواري زما په سر باندې ده نو بس ګزاره کوه که نه هغه بلې ته وایه چې لږ ډېر کار در سره کوي وایي شیخه د هغې نه کېدی خو ښه به هغه خو پته نه لګي بس ټایم په خپل خوی راړولی چې څه ورته به یې مجو بیا بوتال راچولی نو بس مورې که خوا کې دي داسې خبرې مه کوه یو شک دی نه پورته نه کړي کار رایلولی او نور واړه زاګه څنګه دي ها بچه واله ته دې وړوکي سره خبرې وکړه کاکا السلام علیکم وعلیکم سلام شلغشیه څنګه یې کاکا زما ګل د زړه د عمر مالې پیسې نه راغی ښه مړه بس ټول په پیسو کې پراته نور مو څه کار نشته اورې ورمې که دې مور له واپس بیا ولې خبرې ورسره وکړه ښه ښه بچه وایه که نه نور څنګه بس مورې ښې ما نور خو دې څه خوا کې نشته یا نو مې نالم په داسې بدلګي دواړه چې کوم دی نو فتنې اورې ښه بچه ولې نشته خوا کې مې ناسته ده دا واله بد راته ګوري ورکولی هلو السلام علیکم نو وعلیکم سلام خوږې مې نه خورېشتې او شنګ مې درنه پورته کوي ولې ما څه ویلې نو څه دې ویلي د مشرانو د مخې خبرې کې خلک لږ زیړ ته لاړ شي دا دی اوس سیټ ته راغلم اوس وایه نو اوس به زه سیم اوس خو درنه زه شرمېږم بس یوه لطیفه درته کوم بس کوم داسې کار وشو زموږ ځای کې واده و نو د هلکانو د یو کور په خوا کې ډزې وکړې نو دا کور کوم سړی و هغه ډېر زیات قار شو ډېر زیات د قار د لاسه چې راووتو نو د هلکانو ته ووایي چې تاسو ډزې وکړئ کنځل وینا یې ورته وکړه نو درېیمګړی راغی ورته وایي زما ماما هلکان دي وایي دې واده کې چې ډزې نه کوي ډول ډبلي نه غږوي نو څه به کوي او ورته وایي نه که نه نو دوی وایي بې ځایه ډزې وکړئ هلته کې مې د غوا بلډ پرېشر ختي او ښځې مې ټول پولې وشلوي مننه